شاهي غوښه دا تاسو نه غواړي. زه د بلوچستان د جنوبي پښتونخوا سیکرټري صاحب عوض کاکا ته خواست کومه چې راشي او تاسو سره خپلې خوږې خبرې شریکې کړي. ډېر مهربانه او بخښونکی ذات دی صدر مجلس اکرام خان زموږ سره ناست د پښتون کنفدریشن د پښتونخوا صدر اڅک خان اڅکزی زموږ د ضلع صدر عبدالباري کاکړ ډېر خوږ ورور ارباب دلیل خان ضیا کاکا ما ته مخامخ ناست ډېرو خوږو ملګرو ځوانانو تاسو د ټولو په اجازه زه په اول اګریکلچر یونیورسټۍ وکیل صاحب او بیا ستاسو د صوبایي صدر صاحب منندوی یم چې موږ یې تاسو سره مخامخ کوو او تاسو سره یو خپل نظر خپل فکر تاسو سره ګډ کړو. اول خو مې هیله او امید دا ده چې تاسو به د پښتونخوا د هر ګوټ راغلي دلته او چې څه ترلاسه کول مو مقصد دی لاس په دعا به یم په همغه مقصد کې تاسو د خپل کامل فکر سره د خپل وطن او د خپل سازمان د دې سره سره به ستاسو هغه اکیډمیک چې کومې ذمهوارۍ دي تاسو څه ترلاسه کول غواړئ زموږ به ډېره د الله تعالی نه دا دعا وي چې تاسو هغه مقصد کې کامیاب شئ. پښتون کنفدریشن موږ ستاسو په صفو سره راغلي خلک دي 1988 کې د پښتون کنفدریشن د پلیټفارم څخه خپله دغه هڅه یا د 2002 پورې په پښتون کنفدریشن کې په بېلابېلو ذمهوارۍ برابر شوي د 2002 نه پس عوامي نیشنل پارټۍ ته راغلي عوامي نیشنل پارټۍ کې بنیادي یونټو څه دغه هڅه دغه منډه دغه کړنده نن د عوامي نیشنل پارټۍ د ملګرو دا یو اعتماد چې دی د هغې صوبې د طرفه ډېر ټاکلی یم. زما خیال چې زه دا ناست ټول ملګري د هر لحاظه په دې فکر پر ځان لوړ ګڼم لکه موږ په داسې ټیم کې وو چې ډېر څه نه وو نه مو ډېرې سرسري خبرې وې او منډه کړنډه به وه نو دا نننۍ چې راغلي دي یا دا نننۍ خبرتیا چې راغلې ده دا د پرون د پښتون کنفدریشن د ملګرو سره نه وه دا د نن د عصر ډېر څه داسې دي چې هغه د پښتون کنفدریشن ملګري د عوامي نیشنل پارټۍ ملګري هغه وسیلې نن لري او که چیرې موږ د دې خپلې هڅې د دې خپل فکر د دې تحریک یو ډېره لنډه زه به ډېر ټایم ستاسو نه اخلم هسې هم ملګري اوس اورېدل ډېر کم کوي کتل کوي ځکه چې په هر فنکشن کې موږ وینو نو فنکشن کې ګورو تر ګورو خبره رسي یا نه رسي هر چا ودې مخته خپله شیشه نیولې وي زه به ستاسو ډېر ټایم نه اخلم زه به صرف دونه ووایم چې 1921 او بیا 2022 یو سل یو کال پرله تړلې مبارزه چې باچا خان شروع کړې وه هغه مبارزه هغه هڅه هغه جهاد دا نن یو سل یو کال دا
دا یو څه یو کاله نننۍ ناسته کې د دې راغونډول ډېر مشکل کار دی. خو زه به دا صرف تر دې پورې راولم چې دا موږ تاسو سره مخامخ یو. زه څومره مو په کتاب کې کتلي دي، څومره چې زموږ ما ته ګوډه یو د سیاسي کارکون په حیث مو څه تر سترګو تېر شوي دي، څه مو زده کړي دي. موږ ته دغه تحریک چې نن په پښتونخوا کې د ځوانانو د سازمان په حیث د ارڅښت پورې رارسېدلی دی، یا په اګریکلچر یونیورسټۍ کې تر اکرام خان رارسېدلی دی، یا په دې صوبه کې تر ایمل خان رارسېدلی دی، یا په هغه صوبه کې تر اصغر خان او یا په سند کې شاهد سید رارسېدلی دی. زه دې ټولې هڅې ته یو ځانګړتیا چې ورکومه هغه ته که تاسو چیرې د تاریخ د کتابونو سره څه نه څه اړه لرئ، نو زموږ په تاریخ کې ډېر اتلان تېر شوي دي د خپل اصل. که خوشحال خان راواخلئ، که میرویس خان راخلئ، شاه بابا راخلئ، خو دا هڅه د هغه اصل سره بیا ختم شوې. د باچا خان تحریک چې دا ځانګړتیا لري هغه دا ده چې باچا خان دغه خپل ویژن چې دی دا و د تنظیم په ذریعه یې خلکو ته حواله کړه. داسې خلکو ته یې حواله کړه چې باچا خان چې زموږ د سوسایټي هغه غلط او منفي هغه رسومات وو، نو باچا خان زموږ هغه طبقه رامخته کړله چې چا به ډول واغه، چا مو سګرټ کاوه، هغه ته یې ژبه ورکوله، د هغه دیمو ته یې مضبوطي کړه. نو نن دا د باچا خان فکر چې یو څل یو کاله پرله تړلی روان دی، منم دی کې به د ابزکو د کاکا خپلې غلطۍ خپلې کوتاهي وي، خو دا فکر چې در موږ را راغلی دی دا دې تنظیم دې کړۍ را رسولی، او دا کړۍ ستاسو په شکل کې په 1988 کې یو ضرورت محسوس کړل شو چې د پښتون قومي تحریک تر څنګ د یو ځوان موټي په حیث پښتون سټول فیډریشن تشکیلېدل. دا د خواهشاتو نوم نه و، دا یو اکسیډنټلی تنظیم نه و، بلکې د دې په ذمه داسې خبرې وې که چیرې زه غلط نه وم نو یو ټیم داسې راغله چې کله مشرتابه ټول یا په جیلونو کې وو یا تر پانسیګار ته رسېدلي وو، نو بیا دا پښتون فیډریشن و چې دې دلته هم مبارزه کوله، کافي سیاست یې کولو، او د هغه وخت د رژیم د هغه سیول ماشاءالله ایډمنسټریټر خلاف ستاسو د خاورې نه هم او زموږ د خاورې نه هم تاسو ماشاءالله تر یونیورسټۍ را رسېدلي. په هغه ټایم کې ډېر داسې د سیاست ملګري وو چې د فسټ ایئر د سیکنډ ایئر دوستانو او دا د قواوو د لاوطن او د هغه ځینه یې خپله مبارزه کوله، د هغه ځینه یې خپل لټریچر او خپل نظریاتي او د خپل ګوند سره په کار نو منم چې دا د هغه وخت د هغه اصل ډېره غټه مبارزه وه چې د فسټ ایئر د سیکنډ ایئر سټوډنټ جلاوطني کوي، مور کور کار دا پاته. خو زه دې نن ملګرو ته راځم، زما خپل نظر دا دی چې زموږ د پی ایس ایف هغه ملګري چې هغه مبارزه یې کړې وه ټارچر سیل ته تللي دي، بلکل دا نوکان ته یې ختلي دي، وهل سوي دي، دا ډېر جبر و ډېر ظلم د خپل وخت. ولې نن دغه د پی ایس ایف ملګري دا چې نن د یو کم چیلنج سره مخامخ دی، نو دا چیلنج زه خپله د هغه پروني چیلنج ډېر نازک بولم او ډېر ګران کار یې بولم، ځکه
چې پرون به زموږ مشرتابه نو جیل ته بلا 3 کاله 3.5 کاله 5 کاله اوس زموږ دغه ځوانان یا د پارټۍ ملګري دا چې دا هم یو د کوره راوځي زموږ په پرېکړه کې ستا د ورځې 2-3 تلیفونه راځي چیرې یې او په کوم ځای یعنې زموږ دغه کور دا بچیان دا تمه او امید نه لري چې ته به ماښام کور ته راسې او که به او په داسې حال کې چې د پي ایس ایف ملګري سره خولۍ په سر د جلوس په مخ کې روان د جلسې په مخ کې روان او د خپل فکر د خپل نظر پر چا زه دا وایم چې دا د نن مبارزه ذاتي طور به پورته څه ضرور راوړي دا مبارزه د پي ایس ایف د پلیټفارم څخه چې تاسو روانه کړې زه خپله دا وایم چې دا د پرونۍ مبارزې کمه نه ده ما ته مخامخ په دې بینر لیکل شوي دي چې خپله خاوره خپل اختیار خپل منزل او خپله لار زه به نورې اردو خبرو ته نه ځم کله چې ته دغه ټکي وایې کله چې ته دغه سلوګن وایې کله چې ته په جلسه کې چیغې کوې نو دا خپله خاوره زموږ دا خپله خاوره په یو بل نامه ده زموږ دغه اختیار د بل سره نشته دا د یو بل چا په ولقه کې دی او ته وایه چې زه دا خپله خاوره هم او په دې خپل اختیار غواړم ستا دا بیانیه د رایج الوقت د ریاست د حکومت د حکمرانانو سره دا یو بل راسوي څه ملګري سوال کوي چې دا موږ ولې په دغه ما خبر تاسو ته درسي आवाज در رسي خبر اوري आवाज کمزوري اوري ما زموږ څه ملګري دا کوېسچن اکثر ریز کوي دا موږ ولې په نه دا خپله وجه لري او دا که چیرې یو عام کس دا ووایي نو هغه ټیک دی چې هغه به وایي دا ولې د نیشنلیان یا عوامي نیشنل پارټۍ ولې په نقشه ده خو دا رنګه ناست ملګري کم از کم په دې باندې ډېر دي چې موږ ولې په نقشه زه به ډېر په مختصر الفاظ ووایم باچا خان چې په ژوند کې څونه مبارزه کړې وه څومره یې په هغه کې احتیاط کړی و عدم تشدد دا د بچ کېدو یو لاره وه او دا دوامداره لاره هغه ځان ته ګڼلې وه دې کام ته یې ګڼلې وه دې اتل دې مشر دې رهبر نن نوي کاله خپل دا ژوند دغه لاره تېر کړي ډېرې ترخې وښې په هغه کې نظر خو چې په خپله جنازه یې کوم پیغام هغه سپینه ماڼۍ چې نن هلته جوړه ده صبر یې مه ګڼئ او دا مړ نه دی په دې کې چې کوم پیغام پروت دی نو هغه څوک چې کیس سټډي کړی هغه څوک چې د تا وام کوي هغه څوک چې ستا نیکه ورنیکه یې ویلی دی نن ناست دي think tank او عوامي نیشنل پارټۍ او د هغه ټول اندامونه دا سټډي کوي نن د پنجاب اشرافیه لیکاري کالم نویس کالم نگار هر څوک چې د دوی دی دا ټول د باچا خان فکر دی به یو شی کوټ کړی یعنی دا هغو دا رنګه مخکې ته یې کړي چې دا څه دي ولې موږ که چیرې خپل ځان نه پېژنو نو دا د هغه چا کسور زما نظر دا دی دا د هغه کسور نه دا زما خپل پام چې ما خپل پرون خدایه مکه هېره کړې ده او نن په یو
درانه خوب ویده یم او د سبا مو هیڅ غور فکر نشته. دا فالټ چې دی دا په دې ما کې دی، دا په دې کې دی. که چیرې موږ نظر واچوو زموږ تر نننۍ ورځې پورې یو دارنګه زموږ په خپل میاشت کې یو بل داسې فلسفه موږ نه ده راوړې. موږ ټول باچا خان کوو، موږ د هغه فالوور یو. د دې مطلب دا دی چې زموږ سره موږ نظریاتي فکري طور زموږ لاره هم هغه ده چې په 1921 کې. اوس زما خپله یو کمزوري چې ده دا به زه په باچا خان پورې نه، دا به زه په ولي خان پورې نه تړم، او دا به زه په عوامي نیشنل پارټۍ او په دې سره جنډه پورې نه تړم. دا زما فالټ دی. مثال په توګه ډېر کامن خبره زه ستاسو سره ستاسو په ژبه ګایدل غواړم. یو سړی به دا عهده غواړي، جګړه به هم کوي، لوبینګ به هم کوي، منډه به هم پرنډه کوي، حق یې هم دی، په دې بندیز هم نشته. خو چې کله یې دا منصب واخیسته بیا لاس په دې بل لاس کښېږده او پښه په دې بله پښه کښېږده، بیا کار مه کوه. دا زموږ یو داسې زما خپل ذاتي مشاهده دا ده چې د ډېرو وجوهاتو سره سره زموږ د ستونزو یوه بنیادي وجه دا ده چې زما هر هغه څوک چې کوم نوم پرېښود هغه کار نه. پولیټیکل ورکر پولیټیکل کار پرېږدي. پولیټیکل ورکر خو به د جلسې په آخره کې و. پولیټیکل ورکر نن په سټیج باندې جست ولاړ. بخښنه غواړم موږ په خپله پارټۍ کې یو هوټل لرو سالار. سالار مینس دا چې سترګې څلور که او لاړ شه په دې جلسه باندې په یوه شک باندې نظر ساته. خو زموږ سالار صاحب چې هغه وایي زما د نامه دا هغه خبرې دي چې موږ اندروني تور ورسره مخامخ پاتې سو. هغه خبره نو هغه خبره نن هم هغه خبره ده چې خپله خاوره خپل اختیار یا نه منو د بل اختیار، یا ستاسو ملګري چغې وایي چې لر بر یو افغان. نو زه دا وایم چې دا د کومو حالاتو سره موږ مخامخ یو. د دې درشا یو ډېره اوږده سابقه پرته ده. اوس هغه سابقه که اکرام نه وایي، کلمې نه وایي، اڅکې نه وایي، غیورې نه وایي، نو دا چې دی دا زموږ بیا زموږ یاد دی خټک صاحب زموږ مرکزي صدر و. په یونیورسټۍ کې موږ استقبالیه ورته جوړه کړې وه د PSF له جانبه. پارټۍ دلته په حکومت کې دا غالبا نوي و د نواز شریف سره اتحاد ګډ یو موږ روان وو د دوی د مخه روانې لر و بر یو افغان، لر و بر یو افغان. فرید طوفان داسې رامخته شو په دې ملګرو غږ خو دا مه وایه. خټک صاحب نه دوی دې وایي، خټک صاحب ویل نه دوی دې وایي. نو زه دا وایم چې دا ملګري دا زموږ هغه ملګري دي. خدایه مکه که دا هم دې نارې ته رالو چې ولس غواړي یو ځل بیا اتل وزیراعلی، ولس غواړي یو ځل بیا باري ناظم، دا ډېر فکر او دا صرف سلوګن په حده پورې باید تاسو هم نه ووایئ. د دې خبرې درشا چې یعنې زه دا وایم که یو ملګری ستاسو په دې اګریکلچر کې پېښور یونیورسټۍ کې یا هسې یو پروګرام چې صرف په دې یوه نقطه یو سټډي سرکل تاسو ته مشران درکړي چې لر و بر یو افغان په خولو کې ډېره خوږه ده، ډېره خوند کوي او په ویل کېږو هم په ټکول کېږو هم. آیا دا دی چې شي نو دا ورځ نه ورځې غواړي لر و بر یو افغان. ٹھیک ده؟ نو زه به دا تمه د تاسو څخه
ولرم چې تاسو به په خپل ټینور کې لکه ما چې په اول کې وویل چې د کوم مقصد دپاره راغلي یاست ضرور هغه ترلاسه کول دي خو صرف هغه ترلاسه کول یو المیه د موږ سره داسې ده چې زموږ دغه د پی ایس ایف صدر صاحب د پی ایس ایف د کیمپس صدر صاحب دا چې کله بیا ډیپټي کمشنر شوی دا چې کله ډین سي دا چې کله پرو وایس چانسلر سي دا چې کله اسسټنټ کمشنر سي دا چې کله سکیورټي پلانا د دې دا حلیه او بڼه دا بالکل بدله وي نو دې څه به هم ځکه دا نن چې تاسو په کوم څه یې زما دا بیخي یقین دی تاسو کې دلته ناست ذاتي طور به تاسو ډېر د یو شتمن چا زامن یاست پورې عرب یې یاست خدای دې نور هم وکړي خو ما چې خپل سټوډنټ لایف څونه کتلی دی سټوډنټ لایف ډېر مجبور او اړ پیریډ دی چې د هر چا وي به مسکین وي به مفلسه وي نو دا ورځې یادول او سهار چې په هر منصب ناست دی هغه دغه درد چې دا کومې چیغې تاسو نن وهئ دا یېرېدل نه دي پکار دا پر مخ وړل پکار دي او د دې سره اخرنۍ یوه خبره چې زموږ د ستونزو د مشکلاتو یو ډېر بنیادي عنصر دی د پښتون ټولنې هغه دی زموږ سره زموږ د زنانو ویښتوالو زموږ زه که داسې ووایم چې دا موږ ناست ملګري یو باچا خان په 1942 1 لک انسانان بغیر کرسۍ بغیر میسجه بغیر د ټرانسپورټ دلته ډېر شیان ملګري ارینج دي ټرانسپورټ هم ارینج دي کرسۍ هم ارینج دي بیا د خوراک شاک بندوبست کوي په 1942 1 لک انسانان باچا خان راټول کړل او یو وام یې نه درلودې چې جلسه به غټ وي که به جلسه کوي نن موږ چې هره جلسه کوو نو جلسه داسې هم ناپوو جلسه داسې هم ناپوو کرسي دلته موږ ږدو بله دلته ږدو یو وام دی د موږ سره وام دا دی دا زموږ پریکټس کې چې دی دی خلل دی خلل چې خلل نه وي نو د پی ایس ایف پروګرام به ولې شنی کېږي د اے ایم پي پروګرام او جلسه به ولې خرابېږي نو دا خلل باندې نظر ساتل دي او یوه خبره چې زموږ سره زموږ زنانه د څو ملګري سوي نه وي په دې فکر ځکه چې اڅک به سهار چې د دې دې نه فارغه شو نو که چېرې که سره دی په سروس کې ځي نو د دې ماښام لږ ډېر خواږه ترخه دا د ده ذمواري ده چې دی بې بالو بچ ته راوړي خو په دې کور باندې دا د ده بالو بچ رالویولو کې چې کوم بنیادي څوک کار کوي هغه مور ده او هغه مور چې خپل بچي ته په خپله ژبه کوم څه وایي د دنیا پیونې ساتي هغه مور چې خپل بچی په کومه ژبه قراروي د دنیا په یوه میوزیک کې هغه تسکین نشته نو هغه مور که په علم ونوروي او په کامي تحریک سره تړلی نو هغه بچی چې دی بچی په خپله چې دی کله رالویږي دی څه وایي نن زموږ ستاسو کشنیان په کور کې چې 8 بجې سوي نه وي ارتغل ګوري او نومونه یې زده دي فلانی راغلی داسې ووایه فلانی په آس پور وه دا منم چې موږ د نصاب او د ریاست د دې زولنو کې تړلي یو هیڅ شک نشته خو موږ دا کولی شو چې دغه مور دا خور دا دې خپل بچي ته احمدشاه وښایي میرویس خان وښایي باچا خان وښایي خان شهید وښایي اجمل خټک وښایي او دا به کله کېږي دا به هله کېږي چې دا یعنې دا عجیبه وایي زموږ قبایلي علاقه ده ښه ستاسو قبایلي علاقه ده بیا څه شي دي زنانه چې ده دا به جلسې ته چې ډېر بدکار
نو موږ هغه قبایل ولیدل چې کله الیکشن کمیشن یو شنوټی کلاس انتخابي رولز کې راوسته چې په کوم علاقه کې 10% زنانې ووټ نه واچوي اسمبلی له نشي تللی نو زما هغه قبایلیت زما هغه غیرت زما هغه پرده بیا اکسس وکړي لہذا دا د دروغو دیوالونه دي چې موږ ولیدي چې موږ قبیلوي خلک یو نو باچا خان به یعنې دا عجیبه منطق دی چې د دې 18,000 روپۍ د دې بېنظیر وسیله پروګرام دی که وسیله حق یو پروګرام دی احساس پروګرام دی دې ته زموږ د کور زنانه ځي په دې لین کې ولاړې ټوله ورځ لمر ته او دکې دي او منډې دي ترنډې دي 18,000 یا جاب ته ځي یا سکول ته ځي یا هسپتال ته ځي او په کار کې که د باچا خان ورځ لمانځل کېدله زموږ په جلسه کې زموږ زنانه د موږ سره په دې غور په کار باچا خان لیکي چې د یو ټولنې عکس که لیدل غواړې نو د هغه ټولنې د هغه سماج د هغه سوسایټي د خپلو زنانو سره رویه وګوره دا چې ځان ته هر څو پنیر خان وایي دا پرېږده هغه برتاو وګوره دا ټولنه به تا ته داسې ښکاري نن زموږ سره زموږ یو لویه ستونزه دا ده چې زموږ سره زموږ زنانه زموږ خویندې زموږ سره په دې تحریک کې زه به دا نه وایم چې نشته زه به دا وایم چې کمې دي نو دا په دې باندې تاسو به په دې باندې سټپ اخلو پښتون سټوډنټ فیډریشن پښتونخوا یو ډېر غټ بنسټ دی دا زما به دا تمه وي چې کوم پروګرام تاسو په دې اډیټوریم کې وکړو د سوشل میډیا د لارې ما ولیده پکار دا ده چې پښتون سټوډنټ فیډریشن سره زموږ هغه خویندې چې په دې کابینټ کې د ده سره ورسره دي دا په پېښور یونیورسټۍ کې یو داسې فنکشن وکړي چې دا اډیټوریم هم سر تر سره ډک وي لکه تاسو چې کوئ ځکه زموږ په هره کوڅه کې مدرسه جوړه کړې او زموږ په دومره ماشومانو بچیانو باندې خلکو دا تورې برقې اغوستې دي یو دوړې دي روانې دي مخلوق دی ځغلي ماپښین دی سهار دی مازدیګر دی د دې مقابله به څوک کوي د دې مقابله به دا جنگ په پښتون سټوډنټ فیډریشن کوي او جنگ به د قلم او د علم د هنر په د لارې کوي نن زموږ ټولنه 15 واره په 24 کنټري کې ملا ته ځي او هغه ملا په هر لمانځه پس خپله خبره یوه ورته کوي مرد جلاد پر جنازه ودرېږي دا دی تقریر کوي بچه یې وزوکېدو ملا صاحب راځي بیا په غوږ کې اذان کوي بیا خپله خبره کوي اختر کې خپله خبره کوي او زه چې د باچا خان دا سپېڅلې لار زه د یو وام سره مخامخ یم دا وام دا د عصر وام دی دا د تحریک وام نه دی دا زما فاز دی ما دا خبره نه ده ولس ته رسولې د 1980 کاله مخکې په باچا خان چې دا خبره چا کوله چې سبق ته مدرسې وایي د پاره د پیسې په جنت کې بې ځای نه وي په دوزخ دا خبره چا کوله چې بیبي نسیم ولي خان د پښتانه پت دی ننګ دی غیرت دی او دې ولي خان د دې زنانې څخه یو کلونه جوړه کړې ده او په نورګاړو کې ولاړه د تقریرونه کوي دا مخالفت چا کړی و نو نن هغه خلک چې د چا په روژه په زرګونو خلکو کې ناست دی او په غوږ کې ورته ګایېږي دا ذمهواري د چا دی دا ذمهواري د پښتون فیډریشن دا تاثر به څوک ماتوي دا به د پښتون فیډریشن او هغه خلک چې دا بیبي نسیم چې دا په قومي اسمبلی کې ناسته ده نن ټول مذهبي ګوندونه راواخله چا لوڼې لېږلي دي چا نوژندې لېږلي دي چا خوشینې لېږلي دي او ټول اسمبلیانې اوسنۍ په دغه مذهبي ګوندو په ښځو ډکې دي ما صرف 80 کاله مخکې دا ویلي وو او دی 100 کاله پس دې ته رسي دا خلک به څوک چاته ورښیي دا به پښتون او د پښتون سټوډنټ فیډریشن د ملګرو
سیاسي نظریاتي اخلاقي پرورش نشونما دا د عوامي نیشنل پارټۍ ذمهواري ده چې د خپلو ځوانانو پر دې سر یې لاس پروت وي او د دوی د شا د دوی د مخ تګ دپاره چې کوم څه د دې ځوانانو ضرورت دی زما به تمه او امید دی چې دا پارټۍ به د دې ځوانانو هغه کمی هغه تنده آبه پارټۍ د باچا خان د فکر د باچا خان د بیانیې په بېلابېلو دورو کې وار پر سوي وار کې هم یو څوک راغلو د باچا خان د دې فکر سے یو اندام بل بیل کړ دا په 2002 کې یو څوک راغله د باچا خان د دې فکر سے یو اندام بل بیل کړ او دا نن هم په مختلفو نمو خبرې روانې دي خو د یو مور پارټۍ په حیث د یو سپین ږیري پلار د ګوند په حیث د عوامي نیشنل پارټۍ دا ذمهواري ده چې د خپلو هغه ځوانانو ابیاري وکړي او د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم احتیاط کوي ملګرو دا زموږ ستاسو لپاره په دې باندې کم از کم دا ملګري ځوانان پوهي موږ دا نظر لرو چې خدایه مکه د دې اڅک چې موږ په کال کې بیا یوه ورځ لمانځله نو ما ته هغه اڅک نه ما ته ژوندی اڅک په کار دی چې زما په دا ځوانانو کې داسې ژوند وکړي لہذا ډېر احتیاط چې عوامي نیشنل پارټۍ کوي ډېرې ترخې تجربې سوي دي د 48 د هغه یوه مازدیګري تجربه په بني نوع انسان په تاریخ کې راوښه په پښتنو کې نه په بر صغیر کې نه هسې راوښه چې سیاسي کارکنان په یوه مازدیګر 6,500 جنازې پورته کوي نه صرف جنازې پورته کوي بلکې دا خپل شهیدان په پټه کوي په خاطر د دې چې تحصیلدار صاحب پولیسي صاحب ریاست د حکومت دا په پیسې ده ستا په سینه کې کومه ګولۍ ښخ شوې ده دا د مالخانې ګولۍ ده دا ګولۍ ضایع شوې ده لہذا ستا د خاندانو څخه د هغه ګولۍ قیمت هم اخ شوی ډېر شهیدان وه وسیل ته غورځول شوي په پټه پټ شوي نو زه دا وایم چې دا مازدیګری دی څوک ما ته په تاریخ کې راوښوي چې د باچا خان د فکر سره 6,500 جنازې هم برته دا خلکو سره خبره هم شوې ده موږ د خبرې قایل خلک یو خو د دلیلو د منطق پر بنیاد د جذباتو پر بنیاد نه د ځان فنا کولو پر بنیاد نه بلکې د ژوند کولو پر بنیاد زه هیله لرم چې دا زما ماتې ګوډې خبرې به ستاسو پورې رسېدلې وي لاس په دعا یم پښتانه ځوانان د دغه رنګه د کتاب د قلم خاوند ځوانان دا چې ډېر سي چې هر چیرې لاړ سي د دې به یو ثمر راځي یو میوه به راځي او د کامونو په تاریخ کې چې وګورې دا کامونه د دې په دا 200 کاله دا داسې دي لکه یو د دې دا مناظر پرې کولو دغه ډېر سلو دی لہذا همت بایلل نه دي پکار حالات که هر څو ترخی وخت که هر څو جبر کوي خدا تېرېدونکی دی ضرورت د دې امر دی چې دا موږ ناست ملګري په خپل کور کې د هر سړی مکلف دی چې د باچا خان فکر وخورئ که خور وي که بچی وي که وراره وي که مور وي په دې فکر باندې پر نظري باندې راټول وي د دنیا جهان خبرې کوو د باچا خان د ولي خان د دې سرې جنډې خبره چې په کوم کور په کوم نغري کې وي هغه نغری چې دی هغه نغری د دې سره نشانه نشي خالي کېدلی دا به آبادېږي دا به پر مخ وړاندې ځي او تمه او امید مې دا ده چې خپل دغه تنظیمي رب خپل دغه ملګرو سره خپله دغه ورورولي پښتنولي دا همدغسې مضبوطه وساتئ نو د اکرام خان او ستاسو د صدر صاحب یو جهان مننه کوم چې
چې موږ ته یې د تاسو سره د څه ویلو او د لیدلو موقع راکړه. خوشحاله او اباد اوسئ.